د انسان بدن حیرانونکي رازونه، حقیقتونه چې شاید تاسو نه وي اورېدلي. نن به د نړۍ تر ټولو حیرانونکي تخلیق انسان بدن په اړه خبرې وکړو. شاید تاسو فکر وکړئ چې خپل بدن ښه پیژنئ، خو زه به تاسو ته داسې رازونه ووایم چې شاید هیڅکله یې تصور هم نه وي کړی. د انسان بدن یو ژوندی معجزه ده چې هره ثانیه د میلیاردونو پروسو شاهد دی. راځئ دا زړه راښکونکي سفر له سره پیل کړو. دماغ د نړۍ تر ټولو ځواکمن کمپیوټر. تاسو پوهیږئ چې انساني دماغ کولی شي په یوه ثانیه کې له 0 نه تر 10,000 معلوماتو تحلیل کړي. دماغ د 80 میلیاردو عصبي حجراتو یا نیورون څخه جوړ شوی دی چې هره یوه یې د یوې کوچنۍ شبکې په څیر عمل کوي. دماغ درد نه احساسوي ځکه خپله د درد حس لرونکې حجرې نه لري. سترګې د نړۍ تر ټولو پیچلې کیمرې. انسان سترګه کولی شي له 10 میلیونو نه زیات رنګونه تشخیص کړي. او آیا پوهېدئ چې زموږ سترګې کولی شي داسې وړانګې یا UV لایټ هم وګوري چې نور موجودات یې نشي لیدلی؟ که سترګې د کامرې وای نو کیفیت به یې 576 میګا پکسله وه. اوس به راسو زړه ته. نه ستړېدونکی ماشین. د انسان زړه هره ورځ 100,000 ځله ټکونه کوي او تقریبا 7,500 لیتره وینه د بدن ټولو برخو ته لیږدوي. دا کوچنۍ عضله دومره قوي ده چې کولی شي وینه تر 9 مترو په چټکۍ پمپ کړي. د انسان زړه کولی شي باندې بدن کې هم وټکېږي که ورته د اکسیجن مناسبه اندازه ورکړل شي. معده یا ستومک د اسیدو فابریکه. د معدې تیزاب دومره قوي دي چې حتی کولی شي فلزات تجزیه کړي. مګر ولې معده په خپله له منځه نه ځي؟ ځکه چې د معدې دیوالونه هر څو ورځې بیا نوي کېږي. هره ورځ بدن 1.5 لیتره خېټې اسید تولیدوي. راځو هډوکو ته. د فولادو په پرتله قوي. د انسان هډوکي د خپل وزن په پرتله 15 ځله قوي دي. د پاوند په حساب که پرتله یې کړو نو هډوکي د فولادو څخه هم محکم دي. د انسان هډوکي هر 10 کاله وروسته په بشپړ ډول نوي کېږي. راځئ پوستکي ته ورشو. ژوندی محافظ. پوستکی زموږ تر ټولو لوی غړی دی چې هر ورځ د نوي حجراتو تولید کوي. هر کال 3 کیلوګرامه د پوستکي حجرې له بدن څخه غورځېږي. انسان پوستکی اوږده حافظه لري چې د لمر وړانګو یا الرژیو پر وړاندې د ځان ساتنې لپاره بدن ته خبرداری ورکوي. د وینې رګونه د ځمکې دورې سره برابر. د انسان بدن کې 100,000 کیلومتره وینه رګونه دي. دا فاصله د ځمکې شاوخوا 2.5 ځله ګرځېدو ته برابره ده. آیا حیرانونکې نه ده؟ که د بدن ټول رګونه یو ځای کړو کولی شو ځمکه 2 ځلې پرې تاو. اوس راځو DNA ته. د ژوند نقشه. DNA هغه کوډ دی چې ټول بدن معلومات پکې ذخیره شوي. که د بدن ټول DNA خلاصولی شي نو کولی شي له لاندې نظام پورې ورسیږي. ستاسو 99.9% DNA د ټولو انسانانو سره ورته دی. یوازې
0.1% توپیر ستاسو ځانګړتیاوې ټاکي. اوس راځو غوږونو ته د تلپاتي ودې غړی. غوږونه او پزه د بدن هغه برخې دي چې تر مرګه پورې وده کوي. حتی کله چې موږ ویده یو، غوږونه د شاوخوا غږونو ثبتوي چې دماغ ته خبرتیا ورکوي. غوږ کولی شي 11 مختلف ډولونه غږونه یو ځای واوري. حافظه د بدن د اسرارو خزانه. د انسان حافظه کولی شي د ژوند د هرې شیبې تاثیر وساتي، که څه هم موږ هر څه نه یادوو. د انسان مغز 2.15 پیټابایټس معلومات ساتلی شي. دا دومره ځای دی چې کولی شي 300 کلونه دوامدارې ویډیوګانې وساتئ. انسان بدن د طبیعت یوه لویه معجزه ده چې د هرې حجرې، رګ او عضلې شاته یوه نه ختمېدونکی راز نغښتی دی. که موږ خپل بدن وپېژنو، روغتیا ته پاملرنه وکړو او صحتمند ژوند غوره کړو، کولی شو د دې معجزې سره اوږد، باثباته او خوشحاله ژوند وکړو. نو موږ باید بدن ته درناوی وکړو او ساتنه یې وکړو. ملګرو، تاسو کوم عجیب حقیقت تر ټولو ډېر حیران کړئ؟ لطفاً کومنټ وکړئ، ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ، ځکه موږ به درته نور هم جالب معلومات چمتو کړو.